امپیرز لا د میګنیټیک فیلډ لپاره چې امپیر کوم قانون جوړ کړی دی په هغې باندې به نن موږ بحث کوو. دا د میګنیټیک فیلډ لپاره یو ډیر ژور او بنیادی قانون دی. داسې وګڼئ چې دا د میګنیټیک فیلډ لپاره یو شرط دی. میګنیټیک فیلډ د کرنټ نه پیدا کیږي، دا موږ ویلي دي، او هر هغه میګنیټیک فیلډ موږ اکسپټ کوو چې هغه امپیر لا سره سمې خوري. که نه خوري نو دا بیا میګنیټیک فیلډ نه دی. نو دا لا سوی د میګنیټیک فیلډ په باره کې دا لا بلاول کې تاسو ته لږه عجیبه ښکاري چې دا سوی، خو بیا وروسته به ورسره بلد شئ. داسې وګڼئ چې دا یو شرط دی د میګنیټیک فیلډ د جنون کېدو دپاره یا د میګنیټیک فیلډ د کرک کېدو دپاره. دا شرط به خامخا پوره کوي. نو هغه دا وایي چې راول به میتھمیټیکل فارم ولیکو او بیا به پې بحث وکړو. امپیر دا وایي چې که میګنیټیک فیلډ په رښتیا میګنیټیک فیلډ دی کوم چې زمونږ په دې جندون کې پیدا کیږي د کرنټ نه، نو د هغه به دا صفت خامخا موجود وي چې که د هغه مونږ انټیګریشن وکړو په یو لاره باندې او هغه لاره ګړدی لاره یې واپس کوم ځای نه چې روان شو واپس هغه ځای له راشو، نو د دې نتیجه به هره پیره مونږ سره یو شان راځي او هغه به دا وي چې څومره کرنټ نه مونږ راتاو شو کله چې مونږ په دغه ګړدی لاره روانو او واپس خپل ځای رالو، نو د دې انټیګرل ریزلټ به هره پیره دا وي چې څومره کرنټ نه مونږ راتاو شو، خو ورسره میو ناټ ملټیپلای شوی یا ضرب شوی. یعنی د بی لاین انټیګرل چې کوم دی په یو کلوز پات باندې ونډه منډه لار باندې دا به هر ځلې برابري د میو ناټ ځلې د هغه کرنټ د کومره کرنټ نه چې مونږه په دغه لار باندې تاو شوي یو چاپیره. نو په دې کې ما دا انټیګرل لیکو، دې ته وایي لاین انټیګرل د میګنیټیک فیلډ، یعنی د بی او د ډسپلیسمنټ ډاټ پروډکټ دی. او بیا دغه انټیګرل چې کوم دی نو دا په یو داسې لار باندې دی چې هغه لاره واپس خپل ځای له راغلې ده، یعنی دایره هم کیدی شي، سرکل هم کیدی شي، هر قسمه لار کیدی شي. یعنی دا امپیر دا وایي چې که ته د دې ځای نه روان شوې او لاړې 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 وګرځېدې واپس دې ځای له رالې، صرف لا نړې ورسره لږ غونته کار وکړو، او هغه کار دا دی چې د دې ځای نه ته کله روان شوې او وړوکی غونته سټپ دې واخیسته ډي ایل، لږ غونته مزل دې وکړو ډي ایل چې څه ته وایي، دغې ته وایي ډسپلیسمنټ. او د دې په دغه پوینټ باندې ډسپلیسمنټ دومره وړوکی قدم دې واخیسته چې بیخي ډفرنشل دی، انفینیټیسیمل قدم دې واخیسته، او په دغه ځای باندې چې څومره میګنیټیک فیلډ دی هغه او دا ډسپلیسمنټ دی یو بل سره ملټیپلای کړه. کیدای شي د میګنیټیک فیلډ ډایرکشن په دې اړخ کې په دغه ځای باندې، یعنی هر قدم چې ته اخلې بیا چې په دې لاره ځي دلته دا قدم واخیسته ډي ایل، دا لاره وړو ټوټو نه جوړه ده، وړو قدمونو نه جوړه ده، او په هر ځای باندې چې کوم میګنیټیک فیلډ دی او دا څومره ډسپلیسمنټ چې ستا دی دا د دغې او د میګنیټیک فیلډ ترمنځ ډاټ پروډکټ واخلې، نو د دې نه به لاین او دا ټول یو بل سره راجمع کړي او واپس دې ځای له راورسي. نو دا ټول حساب کتاب چې ته وکړې نو امپیر وایي چې نتیجه به سمپل وي. نتیجه به دا وي چې میو ناټ کوم چې 4 ځله پای او ځلې لس طاقت منفي 2 برابر دی او ځلې څومره کرنټ نه چې ته چاپېره تاو شوی. نو د مثال په توګه که ته په دې لاره باندې تاو شوې خو د دې لارې هیڅ کرنټ نه راتاو نه شوې، نو د دې انټیګرل نتیجه به 0 وي. راځئ چې څو مثالونه واخلو د دې ښي لاس دپاره چې دا ښی لاس څه وایي. د مثال په توګه که موږ سره د بجلی تارونه
زه به دلته داسې ډاټس جوړ کړم او ورسره به دایرې راتاو کړم. مثال په توګه دا 3 امپیر کرنٹ دی. دلته یو کرنٹ دی چې هغه د سکرین نه بار راوځي. نو دا ډاټ او دا سرکل تاسو ته ښیي چې دا کرنټس دي د سکرین نه بار راوځي. دلته یو کرنٹ دی، یعنې د بجلۍ تارونه دي چې نیغ د سکرین نه راوتي دي او بس د یو ځای نه راغلي دي او بل ځای ته تللي دي، او دغه مرب کرنٹ پکې دی په هر تار کې. په دغه کې 3 امپیر دی، په دې کې 2 امپیر دی. دلته یو بل تار دی چې هغه کرنٹ واپس روان دی، په سکرین کې دننه ننوځي او هغه د مثال په توګه 4 امپیر. نو دا امپیر دا وي. هغه وایي که ته چېرته وګرځې په یو لاره باندې، د دې ځای نه مثال په توګه د دې ځای نه ته روان شوې او ته لاړې په دې لاره باندې، داسې لاړې په دې لاره باندې تاو شوې، لاړې دی خوا او واپس دې ځای له راغلې، نو دا کلوز پات شو. او تا دا حساب کتاب وکړو چې په هر پوینټ د میګنیټیک فیلډ، ان دا کرنټس مو میګنیټیک فیلډ پیدا کوي که نه. صرف دې کرنټس په وجه نه، نور کرنټس په دنیا کې موجود دي، بل ځای کې موجود دي، هغې پیدا کړی دی میګنیټیک فیلډ. هر میګنیټیک فیلډ چې دی په دې لاره باندې تا راواخیستو او د دې میګنیټیک فیلډ د ډاټ پراډکټ واخیستو د ډسپلیسمنټ سره اراوند دس کلوز پات، یعنی په دې پات باندې، په دې لاره باندې دا انټیګرل کلکولیشن ته وکړې، نو د دې نتیجه به 0 وي. ولې؟ ځکه چې ته په داسې لاره باندې تاو شوې چې ته د کرنټ تا راګیر نه کو په دغه لاره کې، کرنټ نه بچ تاو شوې. نو ستا د دې انټیګرل ډېر ګران دی، خو امپیر مونږ ته ریزلټ وښودو چې ریزلټ پې 0 وي، ځکه چې د دې انټیګرل ریزلټ همیشه امپیر وایي چې میو ناټ ځلې چې څومره کرنټ نه ته راتاو شوې، او دا کومه لار چې مونږه خوښه کړه په دې انځور کې دا داسې ده چې دا د کرنټ نه نه ده راتاو شوې، کرنټ نه بچ تللی ده، نو دا آی 0 دی، نو میو ناټ ځلې 0، نو د دې انټیګرل ریزلټ په 0 وي. بله خبره دا ده چې دا لار څنګه پکار ده، دغه ضروري نه ده. د مثال په توګه راځئ چې یو بله لار واخلو. امپیر وایي که ته په یو د مثال په توګه دې ځای نه روان شوې او واپس دې ځای له راغلې او په یو دایره کې تاو شوې، په دې دایره کې داسې تاو شوې چې کرنټ دې راګیر نه کو، پکې کرنټ شته، 3 امپیر دلته دی، 2 امپیر دلته دی، 4 امپیر دلته دی، خو ته چې په کومه لار تاو شوې که دغې کې تا کرنټ راګیر نه کو، نو ریزلټ 0 دی د دې انټیګرل. که په ګردۍ لاره تاو شوې، که ګډه وډه لارې، خو چې واپس خپل ځای له راشي، دا پکې شرط دی. اوس راځئ چې یو بله لار واخلو او په هغې تاو شو. نو دې ځای کې زه تاسو ته صرف دغه ایسنس ښیم چې امپیر لا وایي څه، اسانه خبره کوي خو ډېره ژوره خبره ده. اوس راځئ چې یو لار واخلو، دا لار واخلو، د دې ځای نه روان شو مونږه، په دې لاره تاو شو او رالو واپس دې ځای له. یعنې د لارې شکل ضروري نه دی چې څنګه دی، خو چې واپس خپل ځای له راشو، بنده لارې چې واپس خپل ځای له راشو. اوس په دې لاره باندې امپیر مونږ ته وایي که تا حساب کتاب وکړو بي او د دغه لارې وړې وړې حصې د واخیستې او هغې سره دی په هغه ځایونو باندې بي ځله ډي ایل د ورسره ملټیپلای کو، په دې پوینټ باندې بي او ځلې ډي ایل، ورپسې په دې پوینټ باندې بي ځلې ډي ایل، او دغسې دی. دا ټول حساب کتاب دی وکړو، نو امپیر وایي چې نتیجه به یې میو ناټ ځلې څومره کرنټ نه ته راتاو شوی، یعنې څومره. نو دلته موږ ته ښکاره ښکاري چې 3 امپیر کرنټ مونږه په دې لاره کې راګیر کړی دی. یعنې د دې لارې دې کې اوس دا خبره به تاسو ته وکړم چې دا هم پکې ضروري خبره ده. امپیر دا وایي، دغه مطلب دا دی چې که ته دا لار چې کومه مونږه جوړه کړه ده، نو مونږ وایي چې د دې کرنټ راګیر کړی دی، انسرکل کړی دی. نو د دې نه زمونږ مطلب دا دی چې که دلته مونږه داسې یو پرده شان راواخلو او د دې لارې دا مخ او یا دا سرفیس ورباندې بند کړو، نو دا کرنټ داسې دی چې دا پرده سوری کوي،
نو موږ وایو دا د لارې راګیر کړی دی. اوس دا کرنٹ چې کوم دی نو دا بار پاتې شوی دی، دا کرنٹ چې کوم دی نو دا بار پاتې شوی دی، نو د دې په دې انټیګرل کې هیڅ کنټریبیوشن نشته، صرف هغه کرنٹ کنټریبیوشن کوي کوم چې زموږ په دې لاره کې راګیر شوی دی، په دې غونډه منډه لاره کې. نو د دې مطلب دا شو چې دا انټیګرل برابر شو د 4 ځله پای ځله لس طاقت منفي 1، دغه د میو زیرو ویلیو ده، او ځله 3. ولې ځله 3؟ ځکه چې دغه کرنٹ په دغه لاره کې راګیر شوی دی. نو دا ریشو 12 ځله پای او لس طاقت منفي 1، دا د دې انټیګرل ویلیو ده. اوس تاسو به وایئ چې د دې انټیګرل مطلب څه دی؟ دا فزیکلی وایي موږ ته څه؟ نو دا موږ ته فزیکلی څه فزیکل کوانټیټي داسې ډایرکټ نه ښیي. داسې وګڼئ دا د میګنیټیک فیلډ لپاره شرط دی، که میګنیټیک فیلډ دا شرط نه پوره کوي نو هغه بیا ریښتونی او میګنیټیک فیلډ جینون میګنیټیک فیلډ نشي کېدی. نو دا شرط به خامخا پوره کوي میګنیټیک فیلډ، یعنی دا یو فنډامنټل لا ده د میګنیټیک فیلډ لپاره. اوس راځئ چې دا وګورو د یو کرنٹ لپاره، انفینټ کرنٹ لپاره، او ویریفیکیشن کو دا پروف نه دی، صرف ویریفای کو. د مثال په توګه که موږ سره یو کرنٹ آی او هغه د سکرین نه بار راوتی دی، سمه ده، او نو دلته ما دا ډاټ جوړ کو او سره مې دا ګرده دایره تاو کړه، دا یو کرنٹ دی، یو تار دی چې نیغ د سکرین نه راوتی دی او د انفینټي نه راغلی دی او انفینټي ته تللی دی، او دې کرنٹ ته موږ وایو آی. نو موږ ته پته ده چې د په ډسټنس آر باندې څومره میګنیټیک فیلډ پیدا کوي، په یو پوینټ آر باندې، په دې پوینټ باندې دا موږ ته پته ده چې د کوم میګنیټیک فیلډ پیدا کوي، میګنیچیوډ د هغې د میو ناټ ځلې آی او په آر باندې 2 پای او آر باندې ویشلې، سمه ده. بل دا موږ ته پته ده په رایټ هینډ رول باندې چې د دې میګنیټیک فیلډ ډایرکشن چې کوم دی په دې پوینټ باندې که موږ د خپله کټه ګوته د کرنٹ سره کیدو نو زموږ دا ګوتې چې کوم دي په دغه پوینټ باندې به د هغې د ښي لاس ګوتې د هغې څوکې به چې کوم دی نو په دې ډایرکشن کې، نو دا میګنیټیک فیلډ دی. دغسې که موږ په هر پوینټ آر باندې وګورو نو موږ سره به میګنیټیک فیلډ چې کوم دی هغه به برابري د میو ناټ ځلې آی او په 2 پای آر باندې ویشلې، دا و میګنیټیک فیلډ دی. اوس که موږ بیا خپله کډه ګوته د دې کرنٹ په ډایرکشن کې کیدو سکرین ته نیغه بار پلو، نو په دغه بره پوینټ باندې زموږ د ګوتو ډایرکشن چې کومي نو هغه به موږ ته وښیي چې میګنیټیک فیلډ به په دې اړخ کې. دغسې په هر پوینټ باندې چې موږ وګورو خو په ډسټنس آر باندې نو د میګنیټیک فیلډ ډایرکشن موږ په اسانه معلومولی شو، او د هغې ویلیو به میو ناټ ځلې آی او په 2 ځله پای ځله آر باندې ویشلې، دا به میګنیټیک فیلډ دی. اوس که دلته موږ وګورو لاندې د کرنٹ نه لاندې بیخي نو په دې پوینټ باندې به د میګنیټیک فیلډ ډایرکشن وي په دې اړخ کې، او د ده ویلیو به میو ناټ ځلې آی او په 2 ځله پای ځلې آر باندې ویشلې. اوس راځئ چې په یو لاره باندې تاو شو، په داسې لاره باندې تاو شو چې په هغې باندې دا موږ ته د انټیګرل اسان شي، یعنی راځئ چې په یو سرکل باندې تاو شو، او هغه سرکل داسې دی چې د هغه ریډیوس دی آر. نو دغې سره موږ ته دا اساني وشي چې دا انټیګرل چې کوم دی بي ځلې ډي ایل خو ډاټ پروډکټ دی، او لار موږ سرکولر خوښه کړې ده نو په دغه سرکولر لار باندې، سرکولر پات باندې، په دې لاره باندې دا برابر دی. په دې دا لاره موږ داسې خوښه کړه چې زموږ د میګنیټیک فیلډ او په دې لاره باندې چې موږ واړه واړه قدمونه واخلو، یعنی که دا ډي ایل په دې پوینټ باندې نو او میګنیټیک فیلډ هم په دغه ډایرکشن کې دی، یعنی په هر پوینټ باندې زموږ میګنیټیک فیلډ، یعنی دلته زموږ ډي ایل چې کوم دی هغه هم په دې اړخ کې دی په بره باندې، او میګنیټیک فیلډ هم په بره دی،
دلته زمونږ ډي ال چې کوم دی نو هغه هم په دې اړخ کې دی او میګنیټیک فیلډ هم په دې اړخ کې دی یعنی په هر پوینټ باندې د میګنیټیک فیلډ او د ډي ال په منځ کې انګل چې کوم دی هغه زیرو دی دواړه پیرالل دي نو دا بی ډاټ ډي ال موږ سره آسان شو دا به شي بی ځله ډي ال صحیح شو بیا دا په دې لار باندې چې موږ روان یو په دې لار باندې چې موږ تاویږو نو د میګنیټیک فیلډ میګنیټیوډ په هر پوینټ باندې میو ناټ ځله آی ځله په 2 ځله پای آر باندې ویشلې خو په کومه لار باندې چې موږ تاویږو نو موږ په سرکل باندې تاویږو چې هغه په یو عمره ډیسټنس دی د کرنټ نه یعنی آر پکې کانسټنټ دی نو دا میګنیټیک فیلډ میګنیټیوډ په دغه دوران کې نه بدلیږي دا بی موږ د انټیګرل نه بار راایستې شو ډي ال پاتې شو باندې اوس په دې لار باندې چې موږ ډي ال کیلکولیټ کړو د دې لارې وړې وړې ټوټې چې موږ راجمع کوو واړه واړه قدمونه نو هغه به د دې لارې سرکمفرنس پته جوړ شي سمه ده نو دا ډي ال اراوند ا کلوز سرکل دا به شي سرکمفرنس نو دا شو بي ځلې 2 ځلې پای 2 پای آر دا د دغه لارې اوږدوالی شو په سرکل باندې چې دا شي نو څونه اوږدوالی د دغه لارې 2 پای آر اوس موږ ته پته ده چې په هر پوینټ باندې میګنیټیک فیلډ میو ناټ ځلې آی او په 2 ځله پای او آر باندې ویشلې دې برابري او بیا 2 ځله پای ځلې آر باندې ولا ضرب ورکو نو د دې نه به موږ ته دا پته ولګي چې 2 پای 2 پای سره سره خوري آر به نه آر سره سره خوري او ریزلټ دی میو ناټ ځلې آی نو په دې مثال کې ما تاسو سره دا صرف ویریفیکیشن وکړو یعنی صرف کتل چې او دا لا چې کوم دا د یو انفینټ کرنټ لپاره مونږه اسانه باندې ویریفای کولی شو یعنی صحیح ده خو په دې ځای کې ما صرف او صرف دا وکړ ما دا دغه وکړو چې ما ویل چې صرف یو کرنټ دی یو تار دی انفینټ تار دی انفینټی نه راغلی انفینټی ته تللی دی نو دغه میګنیټیک فیلډ ماته معلوم دی او بل یو هیڅ یو سیز میګنیټیک فیلډ نه دی پیدا کړی نو ځکه د میګنیټیک فیلډ ماته کره ډایرکشن معلوم په رائټ هینډ رول باندې او بیا د میګنیټیک فیلډ ویلیو هم راته په هر پوینټ باندې معلومه وه اوس کو چېرته ورسره نږدې دلته بل یو تاري او په هغې کې کرنټ وي نو بیا دا ما چې کومې خبرې وکړې دا صحیح نه دي ځکه چې د میګنیټیک فیلډ ډایرکشن په هر پوینټ باندې به دا کرنټ به میګنیټیک فیلډ پیدا کوي په دې پوینټس باندې نو بیا د میګنیټیک فیلډ ډایرکشن به هم چې کوم دی نو ګډوډ شي او ویلیو به هم دغه نه نو مثال چې ما کوم ورکو پای کې ما صرف یو کرنټ واغسته او هغه مې ډېر اوږد تار واغسته نو د هغې لپاره مونږ وکتل چې امپیر لا صحیح ده اوس تاسو ته به زه یو بل مثال درکړم تاسو به دا کتلي چې مونږ چې کله د فورس او د ډسپلیسمنټ ډاټ پروډکټ واخلو په یو لاره باندې لاین انټیګرل دی ته وایي لاین انټیګرل نو دا موږ ته پته ده چې دا د کار برابري یعنی که زه له دې پوینټ نه روان شوم په یو لاره باندې لاړم ګرده لاره به واخلو او په دا هر پوینټ باندې زه ډي ال واخلم وډوکیشن ډسپلیسمنټ او په دغه ځای باندې چې په کوم یو جسم مې د دې ځای نه تاو کو واپس مې دې ځای له راوستو یو باکس دی یا څه شی دی نو مې په دې لاره باندې تاو کو د یو ځای نه بل ځای ته واپس مې دې ځای له راوستو او په دغه دوران کې کله چې دا باکس ما له دې ځای نه روان کو دې ځای مې واپس راوستو نو ما ورباندې زور لګاو او زور مې ورباندې لګاو چې کله زور په دې ډایرکشن کې وو کله چې کوم دی نو زور چې کوم دی هغه په دې ډایرکشن کې وو خو خیر په هر ځای باندې ما دا وکړو چې اف او ډي ال مې ملټیپلای کړو نو بیا مونږ وایو چې دا اف ډاټ ډي ال چې کوم دی دا لاین انټیګرل دا چې په دې باکس باندې څومره کار شوی دی چې مو د یو ځای نه مونږ بل ځای ته بوتو یا چې کوم ځای نه روان کو هغه ځای له واپس راوستو نو دغه د ټول کار مونږ وایو یعنی څومره انرژي مونږ دغه شي کې ور واچوله په دغه دوران کې په د باندې څومره کار شوی دی نو د فورس لاین انټیګرل چې کوم دی هغې سره مونږ په عام ژوند کې ځان ریلیټ کولی شو مونږ په اسانه پیژندی شو چې دا کوم قسمه فزیکل کوانټیټي ده هغې ته مونږ کار وایو کوم چې په جولز کې مونږ د هغې کچمیچ کوو اوس د بي ډاټ ډي ال چې کوم دی د بي لاین انټیګرل چې کوم دی نو دا کومه قسمه فزیکل کوانټیټي ده نو دا داسې ښکاره فزیکل کوانټیټي نه ده چې ګنې مونږ
خو امپیر دا وکړو چې د کوانټیټي کې یو کمال دی دا غزګل ډیفاین کړه چې په دې کوانټیټي کې یو کمال دی چې کله موږ د بی لاین انټیګرل کیلکولیټ کو په یو غونډه منډه لار باندې په یو داسې لار باندې چې واپس په خپل ځای راغلی د کوم ځای نه چې ته روان شي واپس هغه ځای راشي نو دې لاین انټیګرل کې دا کمال دی چې دا به تاله میو ناټ ځله هغه کرنټ درکوي د کم کرنټ نه چې تاپیره ته راتاو شي مثال په توګه دلته یو کرنټ دی آی دغه به واخلو نمبر یې به واخلو 2 امپیر کرنټ دی دلته یو بل کرنټ دی 2 تاره دي پای کې 3 امپیر کرنټ دی نو امپیر وایي چې د دې لاین کو په دې لاره باندې ته تاو شي د دې ځای نه واپس دې ځای راشي نو د دې انټیګرل ریزلټ به میو ناټ ځله څومره کرنټ نه راتاو شي 2 امپیر او 3 امپیر نو دا 15 امپیر کرنټ نه راتاو شي میو ناټ ځله 15 اوس کته په دې لاره باندې تاو شوې د دې ځای نه لاړې او واپس دې ځای راغلی نو په دې باندې تا کیلکولیشن وکړو د بی ډاټ ډي ایل په دې لار باندې او ته داسې کرنټ نه راتاو شو چې یو تارون نه راتاو شو چې یو کې 3 امپیر کرنټ بار د سکرین نه راوځي بل وایر دی یا بجلی تار دی پای کې 2 امپیر کرنټ دی بار راوځي دلته یو بل وایر دی چې هغه په سکرین کې دننه ځي او هغې کې 15 امپیر کرنټ دی نو دې کې به خیال کوئ امپیر وایي چې د بی او د بی چې لاین انټیګرل مونږ واخلو په دغه لار باندې په دې لار باندې نو دا به برابرې د میو ناټ ځله د څومره کرنټ نه چې ته راتاو شوې نو اوس په دې کې مونږ دا 3 امپیر او دا 2 امپیر د سکرین نه بار راوځي نو دې ته مونږ پازیټیو وایو نو 3 او 2 دغه کرنټ نه مونږ راتاو شوي یو په دې لاره کې چې راتاوېدو خو دا 15 امپیر کرنټ چې کوم دی نه دا په سکرین کې دننه ځي یعنی 3 امپیر او 2 امپیر بار راوځي نو دغه کومنګه د سکرین نه بار راوتونکي کرنټ ته پازیټیو وایو کوم ته چې ما ویلي نو دا 15 امپیر کرنټ بیا نیګیټیو دی نو ریزلټ یې صفر شو یعنی امپیر دا وایي چې بی ډاټ ډي ایل لاین انټیګرل چې کوم دی په یو کلوز لاره باندې ته راتاو شوې دا به برابرې د میو ناټ ځله نت کرنټ چې کوم دی نت کرنټ څومره چې ستا هغې نه ته راتاو شوی نو امپیر اصله دا وایي اوس د لاین ساین به څنګه خوښو د کرنټ ساین به څنګه خوښو نو د کرنټ ساین چې کوم دی نو هغه موږ بیا په رایټ هینډ رول باندې خوښو که چېرته کرنټ وي مثال په توګه دا یو کرنټ دی د سکرین نه بار راوځي سمه ده نو که موږ د خپله کټه ګوته د دې کرنټ سره کیدو نو زمونږ د لاس د ګوتې چې کوم دي د ښي لاس ګوتې هغه په دې اړخ کې تاویږي په دې اړخ کې کوم چې د ګړۍ په چپه تاویږي نو کله چې موږ لاین انټیګرل واخلو په دې لار باندې او لاین انټیګرل مطلب دا دی چې موږ له دې پوینټ نه روان شو او واپس دې پوینټ له راشو خو د ګړۍ په چپه لاړ شو په دې لاره باندې دې پلو باندې لاړ شو نو بیا زمونږ بی ډاټ ډي ایل پازیټیو دی نو دا به شي میو ناټ ځله دغه کرنټ چې دی مثال په توګه دا 3 امپیر کرنټ دی نو دا به شي میو ناټ ځله 3 خو که مونږه د ګړۍ په اړخ کې تاو شو یعنی په دې اړخ کې تاو شو یعنی ډي ایل مونږه په دې اړخ کې واخیسته او بی ډاټ ډي ایل هم کلکولیټ کوو واپس دې ځای رالو نو بیا په دغه اړخ باندې به موږ سره بی ډاټ ډي ایل نیګیټیو وي نو څه خبره شوه خبره دا شوه هغه کرنټ چې د هغه سره موږ خپل لاس کیدو دا خپله کټه ګوته کیدو د ښي لاسه او زموږ د ګوتو تاوېدل چې کوم دي په هغه طرف باندې موږ تاو شو د هغه کرنټ نه نو د هغې کرنټ نه چاپېره چې کوم بی ډاټ ډي ایل دی نو هغه به موږ پازیټیو اخلو یعنې د هغې ریزلټ به پازیټیو وي او که د هغې په چپه تاو شو نو د هغې ریزلټ به موږ سره نیګیټیو وي سمه ده راځئ چې یو مثال بل درکړو راځئ داسې کرنټ واخلو 15 امپیر کرنټ واخلو چې په سکرین کې تار دی د بجلی د سکرین کې ننوتی دی زموږ د پلوه راغلی دی او زیپ په هغه طرف تللی دی اوس که د دې تار سره د خپله کټه ګوته کېدم د خپله کټه ګوته نیغه کېدم د دې کرنټ په ډایرکشن کې یعنې سکرین ته پرپینډیکولر
نو زما د ښي لاس ګوتې چې کوم دي نو د ګړۍ په اړخ کې تاویږي زما د ښي لاس ګوتې په دې اړخ کې تاویږي د بي څنګه چې د ګړۍ ستنې تاویږي او زه لاین انټیګرل واخلم په دې لاره باندې د دې پوینټ نه روان شم او واپس دې پوینټ له راشم خو د ګړۍ په چپه تاو شم یعنې زما ګوتو ما ته وویلې د کرنټ ډایرکشن داسې دی د دې پوینټ له واپس رالم په چپه په دې لاره تاو شم یعنې خپل ډي ایلز مې په دې اړخ کې واخیسته دغسې واړه واړه قدمونه مې واخیسته او واپس دې ځله رالم نو د دې بي ډاټ ډي ایل چې کوم دی هغه به ریزلټ ماله راکوي د ریزلټ خو د دې انټیګرل مونږ ته پته ده چې څه به وي میو ناټ ځله د څومره کرنټ نه چې زه راتاو شوم خو د کرنټ سره چې ما کټه ګوته خپله کېښوده د کرنټ په ډایرکشن کې نو زما د ګوتو تاوېدل ما ته دا اړخ ښوده د ګړۍ په اړخ کې او زه تاو شوم د هغې په چپه نو ریزلټ به وي نیګیټیو سمه ده ښه راځئ چې بیا دغه مثال واخلو راځئ چې یو کرنټ واخلو چې په سکرین کې ننوتی دی د موږ د اړخه یو تار دی د بجلی او په هغې کې 15 امپیر کرنټ دی زه چې خپله کټه ګوته د دې کرنټ سره کېدم زما د ګوتو زما د ښي لاس ګوتې چې کوم دي نو هغه په دې اړخ کې تاویږي د بجلی د ګړۍ په اړخ کې څنګه چې د ګړۍ ستنې تاویږي اوس که زه په دې لار باندې د یو پوینټ نه روان شم د دې پوینټ نه واپس دې پوینټ ته لاړ شم خو په د ګړۍ د ستنو په اړخ کې لاړ شم نو ما هغه لاره خپله کړه هغه اړخ مې خپل کو کوم چې کرنټ ما ته انډیکیټ کړی یا سجیسټ کړی نو د دې مطلب دا شو چې زما د بي ډاټ ډي ایل ریزلټ به چې کوم دی هغه پازیټیو وي نو که اوس د بي ډاټ ډي ایل کلکولیټ کړم په دې پات باندې کلوزډ پات باندې د چاپیره نو ما ته پته ده چې زه راتاو شوم د 15 امپیر کرنټ نه دا به شي میو ناټ ځله 15 نو بس په دې ویډیو کې خو ما سره داسې دا ښوده چې امپیر وایسه په دې خپله لا کې ساده خبره کوي دومره ډېره ګرانه خبره نه کوي دا خو ډېره ژوره ده موږ بیا وروستو بیا د هغې او د هغې کنسیکوینسز به وګورو یعنې د رڼا چې کوم دا رڼا چې کوم پیدا کېږي د بلب نه د نور نه رڼا په لومبي ځل باندې بیا ایکسپلین کړی شوه کله چې موږ د امپیر لا پکې یو ضروري رول لوبوي د رڼا په ایکسپلینیشن کې نو دغې ته به موږ راځو خو داسې ته به زه دا ووایم چې څه وخت پس چې کله موږ میکسویلز ایکویشنز ته ورسو نو بیا به موږ دې لا کې لږ غونته کړی دې کې لږ غونته کمی شته چې هغه تاسو ته لا ما نه دی ویلی نو هغه بیا تاسو ته زه هغه وخت کې وایم کله چې دا یو وخت راشي